بیا څه خبره ده حاجي زه دلته یو انسان یم بس خو خدای پیدا کړي ښه چې دغه لمبر نه درغله او څه خبره وه پکې دا خو ژیره به پرې شي دا خو سمه خبره کوې خو څه بې ایمانه نه یم سپېره ولا کوم بخښنه نه خو ته خو راځې خو دا نه شورتې ته خو ور کوې څه سبب دی څه شی شوي دي څه خطر دی اول غلجي دي غلجي ته کیسه ونه وروي ته دا ته تلفون نه السلام علیکم وعلیکم السلام ښه مهرباني ښه ښه خو خدمت ښه دا لمبر خو زما ده خو زه دلته دغه یم زه حاجي صاحب اقبال خبرې کوم ښه دغه لمبر نه درغلی او لمبر درغلی او خو څه خو ګیره به پرې کړي دا د خدای د ویرې به پرې کړي دا تا دلته وې چې دا تلیفون خو بې ایمانه خو نه یم مهرباني صاحب ورته خبره وکړه ولاکه سپېره وم دلته یم دلته دغه پورې ځای کې دلته یم اول غلطي دي زوم ته ورخه چې زوم ته ورخه دلته کوز یم دلته کوز دلته دغه ځای کې ناست یم ما خو تلیفون بل چا ته کوو خو تا ته سیخ شوی دی ځان داسې نه وي ته راسه ولا لکه چې راغله وعلیکم السلام انې روان دی ښه ښه نوم ما ورته ښه یا نه تعالی نمبر ما ته زنګ راغلی و همدغه نمبر و ښه دغه نمبر ستا دی حاجي صاحب دا لمبر خو تا ته ته څو خبرې کوې دا خو تا ته خطا شوی و حاجي صاحب له همدغه نمبرونه راغلی و ما ته تلیفون ښه خدمت ښه ده حاجي صاحب چې بس مه غږېږه زیره دې پرې ایښې ده ښه خو ژیره به پرې کړي دا د خدای سنت دي حاجي صاحب هم ډېر بې ایمانه انسان یې بې ایمانه نه یم انسان سره یم نور خدمت کوي ډېر سپېره سړی یې خو سپېره یم خدای به سپېره پیدا کړم خو بس دا دلته دغه ځای کې اوسېږم خو پلتو خو شورتې ته ولې ورکوې خو د خدای مسلمان یو موږ د خدای بندګان یو